خلکو حلوا مو وخوړه د ډي ای خان او وایي د ملایي نه جوړه وه وایي شودو والا مې شته دی خو شودو والا تاسو باندې نه خورم ملایي والا یې راباندې وخوړوله چې انټرویو مې ترېنه واخیستله خوشحاله شو سړی اوس چې کوم دی نو راسره بل ورور دی سپلو والا هلته هم سپلۍ صحیح کې هغه سپلۍ د ډي ای خان وي او هغې ته پنجېدارې سپلۍ وایي یو دا کچه ګوته ته سړی بهر وکاږي او بیا ګرځي دا ورور دی راسره السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې دا کوم ځای دی او د چارسدې چپل مې را یاد کړم د چارسدې دا بالکل د چارسدې دا د اوریجنل کوالټي دی د چارسدې څنګه چې تاسو ته پته لګي په غونډه خیبر پښتونخوا کې د چارسدې د سپلو یو خپل نوم دی او یو خپل شناخت دی دا دغه د نمایندګي او دا دغه د ویرایټي ده اوس خو پکې داسې لږ ویرایټي پکې لږ راسې خسته خسته راغلی څنګه بالکل ویرایټیانې دي مختلف راځي څنګه چې زمونږ په ملک شخصیات ډیر دي کم یو شخصي چې کم شخصي چیرې نو هغه چې په عوامو کې پاپولر شي نو چې هغه کومه جامه چولي کوم پیزاره چولي نو هغه اټومیټیکلی خلکو رجحان چیرې نو ډېر زیات مشران دي چې سپلو سره مجبه دی او دغه خبره خو ده کنه دا خو زمونږ سره نیچر دغه کوم یو سړي چې د چپړ کې اوسېږي نو د هغه خامخا هغه فالوور وي او د هغه چې کوم دغه نو هغه کاپي کوي نن سبا کم یو چپل چړېږي زیات نن سبا زیات طور چې په مارکیټ کې کم دغه دا چپل دی چې دې ته موږ وایو کپتان چپل چپل داسې چپل دی چې دا د عمران خان نن سبا چې کوم اچول کې او کوم زیات تر هغه په کوم پریس کانفرنسو کې او په کوم سیزونو کې چې هغه اچي نو هغه دا چپل دی هغه بیا په زړه اچي زما خیال اچي نو هغه بیا د سرمنو خپل دغه چې کوم څوک جل پکې خو یار څه او ډیزاین چې کوم دی نو هغه عمدار دی څه قیمت یې سه نارمل دی دا خو چې اوریجنلی نو بیا خو به ګرانې که دا خو ته ما نه په الله یو دغه باندې نو زه وایم چې بیا اف کیمرا کې نو بیا به ته د پوره ریټ یاد کړم او که نه پوره ریټ راته وایه پوره ریټ نو دا د عمران خان چپل چې تاسو ته اوریجنل په صحیح سرمن کې ملاویږي نو دا به تاسو ته د 4 او 4.5 په منځ کې ملاویږي د دې ځکه چې د دې کوم فټینګ دی د دې کوم کوالټي دا په معمولي او په کمزورې کو د سرمن کې نشو جوړېدی بله دا رامنګه چې چونکې د هغه کاپي کوم چې څوک د عمران خان کوم فالوورز دي د هغه خوښونکي دي نو هغه کسانو دپاره نو موږ وایو چې بی هغه شی چې کوم هغه په خپله پښتو کې چې سیم ټو سیم هغه څیزه خلکو ته عوامو ته میلو شي نو موږ کوشش کوو په دې کې موږ کمپرومایز نه کوو بهترین نه بهترین ته راته دا ووایه چې څه اډر مډر راغلی دي څنګه چل دی همداسې ناسته هغه ستړي دي چې کومې کړي دي د چارسدې نه راغلی چې هغه په ځای راغلي نه ستاسو خبره صحیح ده ستاسو په دغه زه پوه شوم خو خیر بیا هم لکه زه دا یو وایم چې څومره زمونږ خیبر پښتونخوا تاسو ته پته لګي د کاروبار د لحاظ سره ډېر کمزوري د دې کې زمونږ د ایگزیبیشن چې دلته کې شوی دی نو دا دغه خبرې او دغه چې به زنګ هلته کې حالات خراب دي نو دې کې زما د اسلام آباد اوسېدونکي یا د پنډۍ اوسېدونکو ته دا خواستې چې تاسو روزي او دا دوه ورځې ایگزیبیشن موږ تاسو له دلته کې راوړئ نو تاسو د ایگزیبیشن کامیاب کړئ چې د خلکو هغه کوم ستړي دي او کوم محنتونه خوارۍ چې کړي دي او کوم هنر چې دوی تاسو ته خول غواړي کم سے کم هغه راشي او هغه تاسو دوی هنر ووینئ د ورور وینا هم دغه ده چې پښتنو کم د خپل لاسونه جوړ کړي دي پښتانه خپله هنرمند دي مشیني څیزونه نشته خو بهرحال دا څیزونه دي چې تا پایداري مضبوطي ډېره مننه کوم ورور را سره چرته دی چې بل مخکې زه نور خلکو سره خبرې تر کوم سره اوسم جی کتونکو یقینا څه موده مخکې تللي وو تختبۍ ته او د تختبۍ چې فلای اوور مې درته ښودلی و هلته هم ملګرو سره ملاقاتونه شوي وو هلته نه کاڼي جدا شوي وو د پول نه دا دې ملګرو چې کوم دی نو کاڼي راوچت کړي دي خو بهرحال دا یو مذاق و خو ایګزیبیشن کې وو او ایګزیبیشن چې کوم دی نو نمایش یې ورته وایي په اسلام آباد پاک چاینا سنټر کې وو د پښتونخوا د خلکو چې کوم د لاس نه جوړ څیزونه دي د هغوی کوم هنر دی د هغوی کومه چې کوم نوي کریټیویټي ده کوم نوي ایجادات دي هغه چې کوم ستاسو په وړاندې راولمه صوفي صاحب هم را سره ناست دی مشر خو هغه په ټلیفون باندې چا سره لګیا وایي بند کړه ټي وي والا راغلي او دې سره چې کوم دی بل صوفي صاحب دی هغه هم را سره نری نری مسکي کېږي دې سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی شکر دی الحمدلله څه مو خوړه چې زما د راتلو نه څه مخکې مو خوړه چې داسې لوښي موښي همداسې پراته دي بس دا کاږه وخوړلو او د کې پی کې څه مو خورئ ظالمانو کاږه خورئ نو ځکه خو مونږ کاږه یو که نه بالکل نو بس دغه سره نه خبره معدم ټیکي او مطلب خوله مو سره چلیږي بس او جی او څه دې راوړي دي ما خو یې د پول نه د کاڼي راوړي خو دا بل څه بل شی نه دا هم ټوټلي د کې پی کې پروډکټ دي او موږ وایو پښتونخوا وایه که نه کې پی کې ولې خیبر پښتونخوا دې کې موږ سره 4-5 قسمه سټونز دي دې کې موږ سره هینډي کرافټس دي او فاین جولري هم را سره ده ایمرالډ دي را سره سفایر دي را سره نری ډایمنډز دي را سره د
د سلورو ګلاس دی. دا خو چې پخوا زموږ نیاګانو په ټایم کې چې ودونه به کېده هغوی سره به داسې هغه زیورات د هغه به راتله څه ورته وایي نه دا به اصل کې د کې پی کې چې دی د خیبر پښتونخوا پراډکټ دی او دا زموږ یو ثقافتي څیز دی چې د کولې د بڼې بالکل. نو دا بار دنیا کې ډیر زیات خوښیږي خاص کر یورپین کنټریز کې. او جی زاړه شي نو هغه بیا استعمال او هغه انټیک ایز انټیک بیا یوز کوي ځان سره په سی ډي کې. بالکل بالکل. او جی څنګه چل دی دا د کاڼي د کم زین وروړی کنه دا کاڼي د بهر نه راځي او بیا تاسو خراش تراش کوي جوړې کوي. دا کاڼي چې دی ټوټلی چې دی دا د خیبر پښتونخوا پراډکټس دي. راته ښه چې کم غر کې پیدا کیږي د باجوړ دي دې کې څه چې دی د شنګلي دي سبا کې چې دی نو دې لاسته د لکي مروت دې سایډونو کاټلنګ دي پکې ټوپاس کې خو کباب پیدا کیږي جوړیږي ټوپاس دي پکې دا چې دی دا اوس د کاټلنګ پراډکټ دی. او جی او دا دې کومه واړو رکیبو کې خې دي ظالمانو چې هغه سړی تلکاری ته مړ نه کیږي. پریشیس سټونز دي کنه. واه خاص سیزونه دي. بالکل کاټلنګ نه هم راځي کاڼي. بالکل کاټلنګ ټوپاس خو دنیا کې مشهور کاڼي دی. او جو بیا د کې پینک د کې یو کلر دی پینک ټوپاس. اوس هم هغه خلک شته چې کم د دې کاڼو شوقیان دي او په لاس باندې کاڼي چې ما خو چېرته په ژوند کې نه دي استعمال کړي. خیر ډېر زیات او نن سبا خو مطلب زیاتره خلک کمرشل شوي دلته سوداګانو کې بیا بهر کنټریز ته وړي. نن سبا چاینا ته ډېر زیات روان دي او یورپین کنټریز ته هم ځي. غرونه مالته لیږو که او جی بالکل. بلکې اوس خو ورته انډسټریل زونز هم راځي. خرونه به لیږو مونږ د کالې خرې رالیږئ خرونه مه رالیږئ. بالکل جی. نو انشاءالله تعالی مستقبل کاڼی ګران دی چې درنه یوسو وایه لکه کم کاڼی ګران چې کم د چا ډیمانډ زیات. موږ سره سفایر شته او توکي ورته څه نوم نیلم. او جی پښتو خبره سره دې وخت کې شته او ښه قیمتي او ښه زبردست کاڼی دی. او جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشران لږ مخکې نو اورې ما چې کشران سره لږ خبرې وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل مې سلام وکړه. الله ښه خیر دی جی. جوړې په خیر الحمدلله. ته یې راوستی که ته خپله راغلی لاله؟ زه خو په خپله راغلم او جی زه د ملدان چیمبر اف کامرس ایگزیکټیو باډي ممبر یم او دوی له رالم دوستان دي او زه خپل هم لږ ډېر د کاڼو کار کوم. چیمبر صرف دې 2 ورځو دپاره یي چې بس دوی دپاره ایګزیبیشن وکړي او بس دوی ته وایي چې راځئ هلکه کډې مډې ونغړئ چې دنیا ته یې وښایو بیا پس د هغې نه خیر خیریت یې که نه سیمینارونه یي او به دغه څیزونه یي څه داسې فایده هم څه لانګ ټرم دپاره څه فایده هم شته که نه؟ زمونږ د ملدان چیمبر اف کامرس خو ډېر زیات پروګرامونه وي. بس پیک حوالې سره زمونږ اوس پروګرام وشو د چاینا یو ډیلیګیشن راغلی او مختلف سیمینار وقتاً په وقتاً زمونږ پروګرامونه جاري دي. اوس زمونږ کم چې وزیر الله صاحب دوره وکړه څنګه چې تاسو خبره وکړه نو هغې کې زموږ د مردان چیمبر اف کامرس ډیلیګیشن ملګري ډېر زیات تلي وو. زموږ صدر صاحب هم تلي ټول تلي وو. پیړې هم ایښې ظالمانو د مردان چې پیړې راغلي او جي نو دا خو هر چا خپل چې کم کار دی نو هغې راځي او ځان سره یو داسې چاپر کې ځان سره مونږ له به م راوړې ځان سره د مردان پیړې مختلفو ځایونو کې سټایلونه لګېدلي دي نو هغې به میلو وشي. ضرور پټ پټ کېږي هغه کباب راونړه ځان سره او جي تغبیه کباب هم مشهور دي یقینا په خبره کوئ وقتاً په وقتاً. بالکل او جي بالکل کېږي. یو وار مشهور دی آپ جوړېږي تیار شو تقریبا تیار شو تیار شو جی الحمدلله. خوځولې ما بلکې خوله مې پې خوځولې وه لاست ټایم او بس آخري پروګرام پې زما کېږي جي کنه لاس کم استعمال او خوله زیات استعمال انشاءالله ساتله الله او داسې څه ویزیټرز راغلي دي اوسه پورې چې کوم د فارن نه چې هغوی په دې کې انټرست اخیستی او جی راځي دوی سره جی بالکل ستا سپینش راغلی او چاینیز راغلی او جی او نو دا دوه ستا ډېره مننه خوشحاله اوسې ورور را سره دا ورور هم خفه ناست دی. سلام علیکم. څنګه چل دی ته خو هغه وواله یې که نه خلکو له کویده نه کښې نه نه ته نه کښې نه ده نه کوم څوک وله کویده نه کښې ولا مور پلار کې مور پلار وله کویده نه کوي دا ته خو وله دا شګنې خو وله ته ورکړه قدم نه وړي او جی دا فساد هم دی دا خوشحالي هم ده بس خوشحالي زیاتره فساد لګ فساد لږ دی دا ډوډۍ اکثر له واپس راشي نه بس ډېرې خو نه راځي زیاتر کم پکې راشي. کوم ځای نه راوړي دا موږ چې د مردان یو دا ایټالین دغه دي ګوتمي اټلي نه راوړي اټلي نه لکه راځي دغه ته څوک راوړي اټلي موږ بل روډ دی هغه راځي هغه اور کوم څه دکان مکان دی دا موږ مردان یو تا پېښور ته راځي پېښور ته راځي بیا مردان ته لکه راوړ مردان کې خرڅ او اوس مردان نه راغلی یو موږ څومره کویدنې دې اوسه پورې کړي ما خو نه که ما خپله یو کړی ډېره مننه مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې
جی کتونکو یقینا چې ملګرو سره خبرې اترې کولې حلواګانې ورسره کاڼي ورسره کویدنو ذکر پکې راغو پکې پیړو ذکر راغو کباب په ذکر پکې راغو اوس پکې د کپړو لږ ذکر پکې وکړو چې کپړه هم چې کوم زنانه ډېر زیات چې کوم دنو ډیمانډونه وي والا یې دې ډیمانډونه د هر سړی ساتي او مشران را سره ناست دي. السلام علیکم. لږ را سره پاسې لږ خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. څنګه لالاخي؟ الحمدلله جوړې په خیر؟ د الله فضل دی. ورته شنیل کپړه وایو چې تاسو ورته څه وایو؟ دا روره کپړه نه و بلکې دا بلانکټ دی کمبلې ویلی شي دیتا کمبل دی او د کې بیډ شیټ هم شته دی پریر میټ جانماز هم شته نو دا څه امپورټډ دی او څه مونږ لوکل دلته جوړو پاکستان کې خپل جوړوي هغه راته وښایه. دا چې کم فلینل تاسو لخکاری دی له فلینل وای هلکا دی دا دی ورځو کې استعمالیږي لایټ مطلب ویدر کې چې زیات اگر یخنی نه وي نو دا مونږ پاکستان کې فیبریک رول شکل کې راځي خو مونږ دلته پروسیسینګ یې کوو د دې سټیچنګ بیا کېږي او بیا پیکینګ پاکستان کې کېږي. کوم ځای کې پاکستان کې کوم ځای کې؟ پاکستان کې خو څه کراچۍ کې څه پېښور کې مونږ جی ټي روډ باندې تاسو ته پېښور یې؟ مونږ بیسیک یو د باړې خبرې پېښور کې باړه کې موسیقو کاروبار د دې کاروبار د دې سیز نه کو 18 سال نه مونږ کو الحمدلله مونږ د کې پی کې د ټولو نه زیات انکم ټیکس پیئر یو زموږ کمپنی او د ټولو نه پاکستان کې دا پروډکټ مونږ زیات امپورټ کوو. راته دا وایه چې بهی د چین نه سیزونه چې کوم را روان دي هغه د دې مارکیټ خرابوي یا نه خرابوي؟ او بالکل ظاهره خبره ده چې چاینا نه مونږ خپل هم امپورټ هم کوو زموږ اوس کوشش دی دې کال کې چې مونږ امپورټ کم کو لوکل چې کم زموږ خپل هغه کېږي مینوفیکچرینګ کېږي هغه زیات کو او مونږ له اوس ریسنټلی 13 میاشتې مخکې بیار دا ریلیف راکړو چې کم فیبریک رول کې راځي او دلته پاکستان کې جوړیږي نو په هغې باندې مونږ له ریلیف میلاویږي نو اوس مونږ انکریج شو او امید دی چې مونږ به امپورټ کمو او لوکل انډسټري باندې به اوس زیاته توجه کوو. د چیمبر کامرس د دې کاوشونو نه مطمئن یې؟ زما خیال ده دا یو ډیر پوزټیو اپروچ دوی وکړلو او ډیر ښه پلیټ فارم دوی ورکړو خلکو له سپیشل انډسټري دپاره دوی یو ډیر ښه موقع فراهم کړه او زما خیال دی چې لږ دې کې د صوبایي حکومت کوششونه پکار دی چې وی زیات مالا نن چې کوم حالات زه ګورم نو چیمبر په لیول خو کوشش ډیر روان دی ولې صوبایي حکومت دومره کوشش نه ښکاري چې څومره پکارو یا څومره د اسلام آباد چیمبر دا کاوشونه کړي؟ نه دا سرحد چیمبر اف کامرس چې کوم دی یا خیبر پښتونخوا چیمبر چې کوم دی زمونږ مرکزي د نه علاوه مردان او د نورو اضلاعو چیمبر هم دې کې شته دی خو مین زمونږ سرحد چیمبر اف کامرس د دې سروسز ورکوي او هغوی ایز ارګنایزر دي. انشاءالله سرور را سره یقینا کپړې مو کتې کپړې خو څه چې دي د څادر او بلینکټ او په دې په تور باندې استعمالیږي مخکې ځو نورو خلکو سره نوي نوي څیزونه نوي نوي ایجادات درته ښایي ما سره اوسئ. کتونکو ملګرو سره خبرې کولې او دلته نورو ملګرو سره راغو خبرې اترې به کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې ښه دی؟ او ښه دی شکر د خیر. کوم ځای ورور؟ زه د پنډۍ یم. څنګه متاثره شوې چې دا ویښته دې د هغې غونته کې سټایل کړی؟ بس ما خوښه دي زما شوق دی او ویښته شوق. یې د کوم ځای مطلب پنډۍ کې خوسېږي خو یې د کوم نوخوار یم. نوخوار کې د کوم؟ نوخوار کې د امانګړ. ګړې امانګړ پل مشهور دی؟ بالکل بالکل. برایم مشهور؟ او بالکل جی جی. دا وایي چې څه دې راوړي دي او څنګه چل دی او کوم ځای نه راوړی؟ دا بس ملتانی بنګړي دي مونږ سره ملتان نه راوړو څه کور کې جوړو دا تار والا دا مونږ کور کې جوړو صحیح ده که نه په خپله تیارو کور کې. او کور کې تیاروي نو کور کې چې کوم تیارېږي هغه خو به ګران وي که نه؟ او نه بس هغه هم دومره نارمل پرایز دی دومره ګران نه دی بس هینډ میډ بس نارمل 200-250 دې ریټ کې دي. کوم یو کاروباري لحاظ سره خپل دکان دی یا څنګه چلی؟
زمونږ کور کې صرف مال تیارو بس داسې نمایشونو کې بس خرڅوم 2-3 ورځې یې منډې هلته خرڅوم بس شنو ولې روزي که څنګه چلی روز نه وي بس لکه دا هر ښار ته مونږ ځو که نه دې نه علاوه هم لږې صنعتي نمایشونه هلته هم ځو بس دا حساب زمونږ د دې کاروبار دی سیل میل ښه کېږي که نه څنګه بس گزاره ده دومره خاص نه دی بس نارمل دا بیا څه بندوبست مو نه دی کړی داسې نه نه داسې نور څه بندوبست نشته همدا بس کار ده چې کوم د بهر نه خلک راځي هغوی په دې څیز کې انټرست ساتي او بالکل سبا څه چلېږي زیات د زنانه بس خوښۍ دا لاس والا هینډ میډ چې جوړ شوي دا بنګړي خوښۍ بس ټول دا شو دا ماته راوچت که چې کوم یو دی د دا بنګړي خلک دا خوښۍ زنانه هم چې یو څیز په څیز شي نو بس بیا ټول هغه بیا سیالي کوي که نه یو بل سره یو بل سره سیالي کوي بالکل خوشحاله ساته قربان رور را سره بنګړو والا رور بنګړو والا خو ورسره نشي ویلی سټایل ډېر مزېدار دی ویښتو سټایل یې ښه مزېدار دی خو څه ګړۍ مړۍ یې میخې دي ما ورته یې ړندې ګړۍ دي هغه بټن دباو که هغه وایي چې نه ړندې نه دي داسې لاکټونه دي ورسره او ورسره ګړیانې مړیانې دا هم استعمال کوي مخکې به ځو نورو خلکو سره به خبرې ترې کوو چې هغوی سره وړي دي او څه چې کوم دی نو هغه څه نوي تیار شوي دي او خلکو ډیمانډ سره یقینا څنګه تاسو به اندازه لګولي چې د ټوپۍ مې چاچولې د چترال د سیمې د هغه سیمو د غریزو سیمو چې نمایندګي کوي او بهرحاله د هنزا د سیمې نه راغلی یو ملګری چې هغه هم سټال لګولی دی او دا هم د هغوی د ټوپۍ یو د کلتور نشاني ده د کلتور سره تړلې ده د ورور سره خبرې کوو السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है? अल्लाह का करम है। यार खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। हुंजा वैली से आए? जी मैं हुंजा वैली से आया हूँ। हुंजा की स्पेशलिटी में स्पेशली हमारा हुंजा हनी है, इसके अलावा हुंजा एप्रिकॉट ऑयल है, हुंजा का ग्रीन टी है, वी कॉल्ड आ ग्रीन टी तुमुरो, इसके अलावा ड्राई चेरीज़ है और हुंजा की हैंड एम्ब्रॉयडरी जो मशहूर है, आपने जो कैप पहनी है ये हमारे इलाके की पहचान है। ये पहचान है तो ये वहाँ पे बनती है, मतलब खुद ही बनाते हैं? स्पेशली हमारे इलाके में ये इसका धागा बुनता है, वहीं पे बनता है और वहीं का ट्रेडिशन है। इसको मखसूस कोई नाम लेते हैं इसको? इसको हुंजा कैप कहते हैं, हुंजा का, चूँकि इसमें वो बीच में वो जो डॉट्स होती है नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन होता है जी। जो चीज़ लगी हुई है अंदर से, इस पर है एक साइबेरियन परिंदे का पर है, ये हमारे इलाके में खुशी का इलामत है, हमारे इलाके में बड़े लोगों की इलामत है, शादियों में पहनते हैं। और इसके अलावा हमारे पाक फ़ौज का एक बटालियन ने भी इसको अपना कैप बनाया हुआ है जी। तो अब तक मतलब कितने लोगों ने आप लोगों को ऑर्डर दिया और क्या इसकी डिमांड क्या है? इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा, हर एग्जीबिशन में हमारे इस कैप को बहुत पसंद करते हैं। वर्ल्ड वाइड जो कहीं पर भी लोग जाते हैं तो हमारा कैप ज़रूर लेके जाते हैं। इसकी प्राइस क्या होती है वैसे नॉर्मल, इसकी प्राइस क्या होती है? ये चूँकि हाथ का बना हुआ इसका धागा होता है, लाइट वेट में होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 700-2000 रुपीज़ में हो जाता है। तो ये मतलब इजीली मिल जाता है कहीं, मतलब मुख्तलिफ शॉप्स पे, या आप लोगों का ही ताल्लुक उसका बस हुंजा से ही होना चाहिए तो वही स्टाल लगाया गया या वो इस पे समझे? नहीं, ये इसमें यही है कि हर जगह पे जहाँ पे हमारे स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे ये लगा होता है, लेकिन हम खुद पहचानते हैं कि ये हुंजा का कैप है, ये हुंजा वाले लोग हैं। دا ور سره رور او یقینا د هنزا ویلې نه راغلی د ټوپۍ ذکر یې پوره سره چیرې د دې خاصیت څه دی دغه هم خوند کوي اکثر لا او څنګه زموږ په پاک فوج کې هم یو ارینجمنټ چې کوم دی د دې د ټوپۍ سره کوم د هغې یو ډریس کې شامل شوی دی. بهرحال مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوو. ما سره اوسئ.
دې کتونکو یقینا د سټایلونو کې وګرځېدو او تاسو چې کوم مختلف قسمه نوي څیزونه چې کوم دی نو هغه وکتل. را سره یو بل لور ولاړ دی او دلته ویزیټر دی، دوی سره به خبرې اترې کوو چې دوی وګرځېدل او د دې ایگزیبیشن نه چې کوم دی نو هغه یې څه نوي وکتل. او یقینا باعث د فخر څیز دی چې د پښتنو د لاس څیزونه جوړ دي، د پښتونخوا د خاورې نه جوړ دي، نو په دې باعث فخر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور. څنګه جوړي؟ جی بالکل خیریت. مزاجونه ښه؟ الحمدلله شکر دی. ښه ده چې په هر رنګه په هر لیول سره د پښتنو نمایندګي کوئ، که د کلتوري ایونټس یې هغې کې به دې ګورو او بیا داسې د پښتنو د پښتنو د خاورې نه څیزونه جوړ دي د هغې هم کتوله راغلي یې، څنګه محسوسوئ؟ وروره پښتو سره مې مینه دی او د پښتنو له هر یو شی وي، زه کوم ځای کې د ایونټس وي د پښتنو نوم ورپورې تړلی شوی وي، نو که زه نه راځم خپې مه راکش کوي څه ځان رسوه، نو ځان ورته حاضر کړم. جي څه دې ولیدل، څه دې وکتل او څه نه مطمئن شوې، څه نوي څیزونه دې وکتل؟ ډېر شونه جي. لاندې ما څه فرنیچر پکې ولیدل وکتو د زړو زمانو د کوم فرنیچر و سمثینګ، هغه مې ډېر خوښ شو او د پښتنو کیډۍ مې ډېرې خوښې شوې. د سپلۍ هغه ته ولاړم چې ته راغلې په خپله هاتو مې ونیو. جی بالکل جي. نو پښتنو والا پکې ډېر شیونه داسې دي چې سړی پکې زړه خوشحالېږي که اخلم نه چې تشې ګورم زړه مې داسې بار بار شي چې اسلام آباد کې د الحمدلله د پښتنو یو شی چې د نومداري کوي. تصویر چا ښودلی موږ د هغې ښه ایمیج نن ګورو په اسلام آباد کې. دا راته وایي چې نوي څیزونه راغلي دي چې څنګه د چاینا سیز راغو، هغې زموږ اوریجنل سیز او زموږ چې کوم زوړ څیز و هغه یې ختم کړو، د هغې ویډیو یې ختمه کړه. آیا دې سیز ته په کوم نظر ګورئ؟ یاره بالکل هغه باندې هغه چې زه وګورم ټیک دی، نقل یې د موږ له کړی وي، خو زړه مې نه یخېږي په ور باندې. بس ظاهره خبره دی چې یو نیچرلی پښتنو یو شی دی یا اینی ون که نه، زه پښتنو والا څه چاینا جوړ کړی دی نقل یې کړی دی، خو زه پښتنو والا مات ګوډه وي که نه هغه باندې زړه مې پار شي که نه. نو په د چاینا ظاهره خبره چاینا خو هر یو شی جوړ کړی دی، غیر نه دنیا کې یو شی نه دی پاتې شوی، هغه ډېر ایډوانس شوی دی. موږ جوړ کړی دی پښتنو ایجاد دی، بیا هغې ته نه نقل جوړ کړی، داسې کار. بالکل بالکل جی همداسې دی. دغه رنګې چې کوم ایگزیبیشنز کېږي او بیا چې کوم د پنجاب په سیمه باندې کېږي، بیا نن په وفاق کې موجود یو، دې کاوش ته په کوم نظر ګورئ؟ دې باندې جی زه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر فخر محسوسوم. موږ خو د امن خلک یو او دا شی موږ غواړو. موږ ته پښتنو ته د مینې ضرورت دی. ډز نه خو هسې ته خبر یې نو چې پیدا شو د کټ سر ته مې ټوپک راته یخې وي، هغه نه خو موږ یېرېدو والا نه یو. موږ که څوک مړ کوي په مینې مې مړ کړي په هغه خوشحالېږو او دا اوس یوه مینه راکول دي چې پښتنو شی اسلام آباد کې یخې دی او زه ورته حاضر شیم. زه راغلی ما، بچي راغلي دي، ورارونه ټول راغلي دي، فیملی ما راغلي دي، ګورې لګیا دي. نو دې شي ته ډېر زه خوشحاله یم جي چې پښتنو یو شی. یو پوښتنه لرم، د سیاسي ګوند سره هم تعلق ساتئ، د سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتئ، دا غریبانان یو څیز جوړ کړي، په هغې باندې محنت وکړي، خو د هغې چې کوم اجرت دی، د هغې چې کوم ریټ دی، هغه د هغې بیا خلک د هغې زما خیال دی حکومت هم دی کې داسې څه نظر نه لري، پاملرنه نه لري چې هغې ته د هغې د ریټ مطابق چې کوم دی نو څه ګټه ورکړی شي. ولې چې په لاس باندې یو څیز جوړېږي هغې ټایم هم زیات اخلي او هغه چې کوم دی نو ایکسپینسیو هم ډېر زیات دي. نو دې تاجرانو دپاره هم څه چېرته اواز پورته کړی دی؟ یاره بالکل ما نه دی پورته کړی او دا خبره ما بالکل فیل شوي دی چې دغو څونه خواري کوي، څونه محنت کوي، دغو ته هغه اجر نه میلویږي. اکثر غریبانو بیا دې شي وجې نه زړه مات شي، هغه شی پرېږدي نه پرېږدي، یا دې شي سره هغه شی ختم شي که نه. نو انشاءالله اوس به نن نه پس که خیري دې شي باندې به لږ سوچ کوم که خیري. لالا د راتلو سره یوه ګټه دا وشوه چې په سیاسي توګه باندې په پارلیمنټ کې به هم داسې دي چې کوم زموږ د تاجر برادري ده د دې دپاره چې کوم دی نو اواز به پورته کوي. نړۍ مننه کوم، وایي په رضا به مې دوزخ ته بوځي خو په زوره باندې به مې جنت ته بونځي. پښتون داسې کام دی، امن پسند دی، امن خوښی دی. مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوو، ما سره اوسه.